السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به وي دوستانو تاسو ته چې څنګه پته ده چې په ملک کې ډیر زیات سیلاب راغلو چې د هغې په وجه باندې ډیر غټ نقصانونه وشو او د دې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې ثوابۍ چې یو کلی دی او د سپیکر صاحب کلی دی اسد سپیکر صاحب والا نو د دې په وجه باندې په ثوابۍ کې ډیر زیات نقصان وشو او دوستانو دا ویل کېږي چې دا ډیر غټ زیات نقصان وشو په هغې کې د یو کور ډیر غټ نقصان وشو چې په هغې یو ښځه خاوند او 15 بچي او دغه سره هم زناورو باندې چتر پرې وتل دوستانو دا ویل کیږي چې دایته پولیس غاور کړیو چې تاسو د دې ځای نه لري شي ځکه چې دا د سین سره نږدې زیاده نو د دې په وجه باندې خوچونګي آکاش وی چې زه ډیر زیات غریب یم او زما دومره واس نه چې زه به زه تلاړ شم نو د دې په وجه باندې هغه د سپیکر صاحب نه او وزیر تعلیم شرم ترکین د مدد وختلو غوښتنه کړې و چې آیا زمونږ د سنه سم مدد وکړي شي چې زه خپل بچي د دلته نه وباسم او بل ځای کې ورلا کور ونیسم چې الته کې زما بچي او زما د کور والا حفاظت وشي خو چونکې د دې په هیڅ قسمه ریسپانس نه ورکړي چې د دې په وجه باندې دا سړی او د ښځه او بچي او د مکمل فیملی تباه شوه د سیلاب د وجه باندې حالانکه هغه دا خبره کړې وه چې ما د سپیکر صاحب نه او د وزیر تعلیم شرم ترکی صاحب ته د درخواست دی چې زما سره د سنه سم مرسته وکړي ځکه چې زه ډیر غریب سړی یم او زما هم هیڅ کاروبار نشته حالانکه زما مزدوري دیړې وه او هغې هم د سیلاب د وجه اوس بند شوی دی نو د دې په وجه باندې زما د حکومت نه د درخواست چې زما سره د سنه سم مرسته وکړي خو دوستانو دوی ور سره هیڅ قسمه مرسته ونه کړه او هغه ته کور دپاره پیسې هم ورنه کړي نو د دې په وجه باندې د سیلاب راتلو سره د هغه مکمل فیملی غرقه شوه او هغې ټول ډوب شول او د دې سره د ځناور چې کوم مال هغه هم مړه شول او کوټه پرې راپرېوتل او دوی ټول وفات شول تاسو یقینا ډیر غټ ظلم او زیاتی شوی دی ځکه چې د یو کور والا 15 کسان قتل کېدل دا ډیر غټ ظلم او زیاتی دی د دوی مکمل فیملی تباه شوله او غرق شو او فیملی مکمل ختم شوه دوستانو نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه